د کوثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو اتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 3 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ای پیغمبره مون تاته د کوثر چینی درکړی ده نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره المنځ ادا کړه او قرباني وکړه ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړونو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پرې کړی شوی دی